بسم الله الرحمن الرحیم یو چیز تاسو به ډیر زیات اوري اکثر لکه تاسو کینی خپل مرګرو سره یا کور کې اکثر د شکایت زیاتی خصوصا په زنانو کې د شکایت زیاتی او د موږ ته کلینیک تم ډیر راځي چې ډاکټر صاحب بس تلی می سوځي د خپو تلی می سوځي د لاسونو تلی می سوځي بدن می سوځي دا سوځي دا څه چیز دی دا ولی کیږي د دې نه تاسو بچ کې دی څنګه شي او وجوهات سړي چې هغه نه تاسو ځان وساتئ او تاسو د وجود د خپل لاسونو د دې تلو د سوځونه دا ځان بچ وساتئ. نو جناب د ټولو نه اول څه چې کوم دی هغه خو دی انوایرمنټ ځکه چې کم ګرم ملکونه دي چې چېرته انوایرمنټ ګرمي ماحول موسم ګرم وي نو هلته کې ظاهره خبره ده چې دا خولم راځي په وجود باندې او د بدن سوځي هغه ټمپریچر سره یعنی د ایکسټرنل انوایرمنټ سره بیروني چې کوم انوایرمنټ دی هغې سره ډېر تعلق لري او دا وجود سوځي چې کوم دی نو په ګرمو علاقو کې دا عام دی. بیا په دې ګرمو علاقو کې د وجود سوځي دپاره بیا چې موږ وګورو چې ټول امپورټنټ شی کوم دی هغه دی جناب چې ستا د موسم مطابق ستا کپړې چې کوم دی نو هغه څنګه دي داسې کپړې اچوي چې کوم سپکه کپړه وي چې کوم تاسو کولو وي چې په هغې کې تاسو د هوا انتظام وي هوا پکې گردش کیږي ستاسو په وجود باندې پکې هوا لګي ستاسو خوله چې ستاسو په وجود راځي چې هغې ته د اوچېدو موقع میلاویږي نو دې سره به چې کوم دی ستاسو د وجود سوځي او ګرمي دا چیز انتهایی حده پورې کم شي نو د خپل انوایرمنټ مطابق کپړې هغسې انتخاب وکړئ. بیا هغې نه علاوه کوشش کوئ چې د نور نه زیات ځان بچ کوئ ګرم ځای نه زیات ځان بچ کوئ کوشش کوئ چې وجود یخ ساتئ هغه اوبو سره لمبا سره هم کیدی شي سوري ته کېناستو سره یا مناسب انتظام د موسم مطابق یعنی د پکي د کمره کې د اگزاست یا دغسې که د چا وس کې وي د ایر کنډیشنینګ یا داسې ماحول کې چې ستاسو آب و هوا او ستاسو د بدن د ټمپریچر کې ډېر زیات فرق نه وي نو خپل وجود به تاسو یخ ساتلی شي. بیا جناب هغې نه بعد راځو هایډریشن اوبه شربت قهوه د دې څیزونو استعمال تاسو زیات کوئ ځکه چې ډي هایډریشن سره هم چې د اوبو کمې راشي تاسو تنده راشي په وجود باندې سوځې راشي نو دا شي نه دغه وي خو چې کله تاسو د اوبو استعمال زیات کوئ نو تاسو ته تنده هم نه وي د وجود سوځې هم نه وي. بیا جناب راځو دا خو انوایرمنټل فیکټر شو هغې نه بعد بیا راځو د وجود سوځې د دې خوراک سره هم ډېر تعلق شته یعنې ډېر داسې خوراکونه دي چې هغه مونږ کوو نو زموږ د وجود سوځې به زیات لکه په ګرمۍ کې او په دغه کې په شکال کې او په دې دغه سخته ګرمۍ کې که تا ته څوک داسې خوراکونه کړي چې په هغې باندې سپایسیز وي په هغې کې مرچکې زیات وي په هغې باندې روغن زیات وي او دا خوراکونه وي په هغې باندې مسالې زیاتې وي نو ظاهره خبره چې ته هغه وخورې هم د معده سوځې کوي هم د ورسره وجود سوځي. بیا جناب په دې ګرمۍ کې د داسې خوراکونو استعمال کم کوي چې کم کې مالګې مقدار ډېر زیات دی یا خواږه پکې ډېر زیات دي ځکه چې دا ډېر زیات خواږه او ډېره زیاته مالګه دا هم ستاسو وجود کې چې کم دی نو تندم راولي د اوبو کمې هم راولي او هغې سره چې کم دی نو تاسو ته د وجود باندې ګرمي هم زیاته محسوسیږي. نو خوراکونو کې کوشش وکړئ چې د ګرمۍ په موسم کې تاسو خوراکونه داسې کوئ چې په کم کې د اوبو مقدار زیات وي او هغه چې کم دی نو قدرتي خوراکونه لکه سبزیانې شوي فروټ شولو د دې استعمال که تاسو څومره هم زیات کوئ دا چې کم دی نو د دې فروټو نه تاسو ځان ته جوس جوړولی شئ شربت جوړولی شئ سبزیانې چې کوم دی نو تاسو سټر فرای کولی شي د زیتون تیل کې چې هغې کې ډېر روغن نه وي ډېر دغه نه وي دغه سبزي که تاسو وخورئ نو هم به لایټ وي هضمولو کې به تاسو ته اساني هم به د هغې اثرات ستاسو په وجود باندې هغسې نه چې ستاسو وجود به ورسره سوځي. بله خبره دا ده چې د خوراک نه بعد مختلف داسې څیزونه دي لکه تاسو پروټینز ډېر زیات دا کوئ اوس ګرمي ده او تاسو مسلسل د غوښو دغه استعمال کوئ نو ظاهره خبره چې د پروټین سره چې کم دی نو هغې سره ستاسو د وجود یوریک اسید زیاتېدي شي دغه یوریک اسید سره د وجود دردونه خوږونه او د وجود سوځې دا ورسره زیاتېدی شي. بیا دې نه بعد جناب راځو مختلف داسې څیزونه دي چې هغې سره هم ستاسو وجود سوځېدی شي لکه نیوروپتي د چاته نرس کمزوري دي عصبي کمزورتیا ده نو دغه خلک د ویټامین بي 12 د کمي شکار کیدی شي یا مختلف داسې څیزونه د آیرن د کمي شکار کیدی شي ویټامین سي د کمي شکار کیدی شي نو دغه خلکو لم پکار ده چې دغه څیزونه وګوري چې کوم کې کیلشیم ویټامین ډي او ویټامین بي 12 ویټامین سي د دې مقدار زیات وي او دغه خوراکونو استعمال زیات کوي نو انشاءالله چې دا د بدن سوځې به ورسره نه وي. بیا جناب څنګه چې ما وویل چې شوګر یا مختلف داسې بیماریانې هم کیدی شي چې هغې سره ستاسو نیوروپتي په وجه یا د نروز د اعصابو د کمزورتیا په وجه ستاسو وجود کې سوځې راتلی شي نو دغه سوځې دپاره خپل شوګر کنټرول ساتئ. بیا جناب راځو هغه خلکو ته چې د چا وزن ډېر زیات دی چې وزن زیات دی نو ظاهره خبره ده چې هغه ته هر قسم مسلې دا ورته راتلی شي شوګر بلډ پریشر د زړه مسلې او ظاهره خبره د هغه سټیمنا کمه وي د هغه وجود کې چربي ډېره ده او دغه چربي چې کوم دی نو دغه سره هیټ هم زیات پیدا کېږي د هغه میټابولیک ریټ داسې دی چې د هغه وجود خپله ګرمي زیاته پیدا کوي نو دا څیزونه په وزن کې کمې کول دا ډېر زیات امپورټنټ چیز دی چې هغه ستاسو د وجود
دا مختلف دغه چې کوم دي لکه د پښو تلو سوځي یا د لاسونو سوځي یا په وجود باندې ګرمي راتل دا سیزونه خصوصا بیا چې د چا د خېټې وزن زیات وي هغه خلکو ته چې کوم دی نو په خپو کې په پنډو کې موږ ورته مارلجیا پریسټیټیکا وایو یعنی کوم د اعصابو رګونه چې د خېټې طرف نه لاړ شي خپو ته او خصوصا دا د پنډو د مخې چې کوم دي انټیریور اسپیکټ اف تھای ورته موږ وایو په دې کې یو نرو راځي lateral cutaneous nerve of the thigh دا یو نرو دی چې کله ستاسو خېټه غټه شي د خېټې چربي زیاته شي ستاسو ناسته زیاته وي دغه نرو پریس شي او دغه د وجې نه چې کوم دی ستاسو دا پنډی چې کوم دی دا میږي میږي کېږي کله کله سوځي هم کوي کله کله چې کوم دی نو تاسو ته فیل کېږي چې دا میږي میږي دي او سوځي کوي نو دا عوامل هم کېدای شي بیا په دواړو خپو کې کوي نو هغه د شیاټیکا مسلې سره هم کېدای شي یعنی د ملا ستاسو د ناستې پوزیشن داسې دی ستاسو د ملا اډوکې اکړی ورټیبرا داسې دي چې هغه کمپرس شوي دي ډیسک سلیپ شوی دی شیاټیکا یا د ارکونیسا مسله جوړه شوې ده هغې سره د خپو سوځي د خپو دردونه او دا څیزونه راتلی شي بیا که خاص حصو ته وګورو نو خاص کر فنګل انفیکشنز په بدن کې کیږي په سکین باندې خاص کر چې ترخونه مې ډېر زیات سوځي وجه څه ده چې په ترخونو کې فنګل انفیکشن وي ټینیا انفیکشن وي داسې اغمانې اکثر خلک وي چېرې زیاتې سوځي یا اکثر غټ خلک چې کوم وي چې چا وزن ډېر زیات وي او خصوصا زنانه د هغې برسټ لاندې چې کوم ایریاز دي دلته هوا نه لګي خوله ډېره راځي او وزن زیات وي نو هغلته کې چې کوم د فنګل انفیکشنز کیدای شي نو دا فنګل انفیکشنز لپاره خپل د صفایي خیال ساتئ خپل وزن کم کوي او خاص کر بیا فنګل انفیکشن په سر کې چې کله وشي نو سیبوریا ورته ویلی شي او ټینیا انفیکشن ورکې کیدای شي سر کې وي خشکي ډېره زیاته ده خارغ هم کوي سوځی هم کوي د سر چمړه مې بالکل سوځي نو دغه چې کوم د فنګل انفیکشنز هم کیدای شي د هغې د وجې نه هم خارغ کیدای شي داسې په سکین باندې سوځي یا خارغ دا چې راځي نو د سکین مختلف بیماریانې کیدای شي لکه اکزیما کیدای شي داسې نور سپونې چې ورته پښتو کې وي دا کیدای شي دې د وجې نه په وجود باندې سوځي راځي خو هغه چې کوم دی نو بیا ظاهره خبره چې تاسو په خپل سکین باندې ښکاري تاسو ډاکټر ته لاړ شئ هغې ډایګنوز کړي تشخیص یې وکړي تاسو ته علاج درکړي جنرالي که تاسو کې دا یو مسله نشته تاسو وجود سوځي نو په خپل خوراک باندې سوچ وکړئ خپل انوایرمنټ باندې سوچ وکړئ او د دې نه بچ کېدو دپاره څنګه چې درته مو وایي چې د اوبو مقدار زیات ساتئ د وجود د صفایي زیات خیال ساتئ ګرمي موسم دی په هغې کې خاص کر ایکسرسایز نه بعد هم ایکسرسایز نه مخکې لمبا ضروري ده که تاسو چېرته بهر لاړئ بهر نه راغئ لمبا ضروري ده چې بار بار تاسو خپل وجود په صفا اوبو باندې وینځئ تاسو لامبئ 15 وخته اودس کوئ نو یو خو به وجود صفا وي صفایي به ښه وي او بل دا ده چې د وجود دا سوځی چې کوم دی دا به کم وي بیا څنګه چې ما وویل چې دې ګرمۍ دپاره شنې سبزیانې ورسره چې کوم دی فروټس او هغه فروټ چې په کم کې اوبو مقدار زیات دی لکه هندوانه شوله یا داسې مختلف نور دغه شو د هغې استعمال تاسو زیات کوئ نو ستاسو وجود چې کوم دی دا به یخ وي او دا د سوځي چې کومې مسلې دي دا به ورسره نه وي کوم هغه خلک چې د هغې د وجود سوځي د کیلشیم ویټامین سی آیرن یا د بي 12 د کمي د وجې نه هغې مختلف قسم خوراکونه داسې کولی شي چې کوم کې دا اجزا موجود وي او که نه هغې سره هم نه کېږي نو بیا خپل ډاکټر په مشورې سره مختلف قسم وایټامنز یا دوایانې داسې استعمالولی شي چې کوم کې دا څیزونه موجود وي او ستاسو د وجود دپاره او ستاسو د وجود دا سوځی چې کوم دی دې دپاره دا ښه علاج کیدای شي عزتمندو امید لرم چې دا معلومات به ستاسو لپاره فایده مند وي او که تاسو ګڼئ چې دا فایده مند دي نو دا معلومات خپلو نور ملګرو سره هم شیر کړئ خو شیر کولو نه پهله دا ویډیو لایک ضرور کړئ خپل ډېر خیال ساتئ الله پامان